کم کسان چې لمونځ نه کوي اخره واورئ الله تبارک وتعالی عذابونه ورکوي 5 عذاب الله تبارک وتعالی په دنیا کې ورکوي یو عذاب دا دی چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې د ده د مخ نور ختموي یو دوم الله تبارک وتعالی د ده عمر ورکموي او دریم چې دی الله تبارک وتعالی د ده د مخ څخه د اسلام او د مسلمان علامې پورته کوي او د ده الله تبارک وتعالی یوه دعا هم نه قبلوي په دنیا کې کم بزرگان چې د امت لپاره دعا کوي په هغه کې هغه کسان دعا د دې په باره کې نه قبلېږي کم کسان چې لمونځ قضا کوي دا یو درې عذاب بیا د مرګ په وخت کې دی د مرګ په وخت کې بیا یو عذاب دی چې دی به ډېر سخت تږي بل عذاب یې دی ډېر سخت وږی به وي بل عذاب یې دی ذلیل به وي د مرګ په وخت کې کتابونه لیکي چې دومره به تږي که د دنیا سمندرونه د په خوله کې ورخالي که د ده تنده په نماز دا د بې لمانځه کس لپاره